ته دولس امامه او دولس امامه سيبه ام دغه خبره سي ابو بکر صدیق رضی الله عنه دي تا امام وای زه د ابو بکر صدیق دوځلې زویم. آیا د دغه امام په نسل کې د ابو بکر نو په نسل کې د ابو بکر نو نسل خرابو کنه خراب؟ دلته یو حکمت سته. حکمت سته. ماشاء الله دا حکمت باندې به اوس موږ پوه شو. و حکمت داس و تاول د ابو بکر محمد زوی بود. سیدی محمد د ابو بکر زوی بود. سیدی دا هغه په نسب کې راغلی امام جعفر صادق نه. حکمت داس راغلی چې محمد د ابو بکر زوی د علی علیه السلام په کور کې ژوند وکړ. لوی سو د خپل خور سره وجنګېدل او د دریم خلیفه سره وجنګېدل. بیا د حقانیت پر حضرت علی باندې ثابت شو. د دریم خلیفه سره د چا سره؟ د عثمان سره. څوک وایي؟ د عثمان په محاصره کې څوک حمله وکړله؟ په دوی کې محمد ابن ابو بکر وکړه. ولې نه؟ ستاسو په کتابو کې هم ستا، په تاریخ کې هم ستا، په هر ځای کې ستا. هغه بیخي مشکوک په قتل و. هغه متهم د قتل و. یا ولازه ګوره خبرې ګوره ته چې دلته راځي ته چې وایي له خپلو مخالفینو سره خبرې کوي له پلاني سره. دلته دی څه وایي؟ وایي زه دوه ځلې دی نه وایي زه د محمد ابن ابي بکر زوی یم. دی د تا کتاب وایي ولقد ولدني ابو بکر مرتين. ته په خبره پوهېږې؟ وایي زه دوه طرفونو نه د ابو بکر بچی یم. څه معنی؟ ته دې ځای ته وګوره. له یو طرف نه محمد ابن ابي بکر ده، له بل طرف نه عبدالرحمن ابن ابي بکر ده. دا دواړه د ابو بکر زامن دي. یوې له یوې ښځې زوی ده، بلې له بلې ښځې زوی ده. نو له یو طرف هم د ابو بکر رضی الله عنه لمسی ده امام صادق علیه السلام، له بل طرف نه هم د ابو بکر صدیق رضی الله عنه لمسی ده. دا زما خبره منې که یا تو خو کتاب راته نه؟ ښکاره ته خو عالم یې، ته منې که نه کتاب ته حاجت نشته. کتاب هم به در ښکاره کړي. دا دروغ دی. بالکل دروغ. محمد عایشې سره ونه جنګېدله د جمل په جنګ کې. هغه ګورې د د عائشې خپل خور رضی سره الله ونه جنګېدله. هغه اخو المسلمین نه دی. وسواغسه نو عائشه ام المؤمنین دي مؤمنان مور نه دي کفار. دا ورور هم خو ماما کېږي نه کېږي. وسواغس عائشه ام المؤمنین وليست ام المنافقین. عائشه دي مؤمنان ومور دي منافقین ومور نه ده. وسواغس خو ودرجه دغه یو پښتنه د فرید سره دغه یو پښتن د دې جواب وکړه. امام صادق دی وایي امام صادق د به ویل چې زه د ابوبکر دوه ځلې بچی یم. دوه ځلې. اوس د ابوبکر رضی الله عنه نسل خراب و که سم و؟ د مور د خوا د محمد لمسی دی چې ابوبکر ته رسېږي. صحیح دی. دروغ نه وایو. خو د پلار د خوا د حضرت علي څنګه د مور له خوا نه د عبدالرحمن لمسی ده. دا لس ورې دا کتاب درته ښکاره کومه. د مور له خوا نه د عبدالرحمن لمسی ده، د پلار له خوا نه د محمد لمسی ده. د پلار له خوا د حضرت علي لمسی ده. نو امام جعفر صادق د حضرت علي لمسی نه ده. درته ښایم ام فروه درته ښایم. ته دا وګورې مستوه دا ځای درته راوړم. صبر دا په دې اعتراف وکړي چې دا قرآن تحریف شوی کتاب. ته د خپل مخالف سره خبرې کوې. نو مقولة الإمام الصادق عليه السلام ولدني أبو بكر الصديق مرتين. يتا كتاب کې ابو بکر الصدیق لقب امام دی ورکړی ده او تاسو په هغه پسې خبرې. صدیق اکبر حضرت علي دی. فاروق اعظم هم حضرت علي دی. دا یعنی خو کې تا امام وایي زه د صدیق د ابو بکر صدیق زوی منی د امام دی. خو صدیق اکبر حضرت علي دی. فاروق اعظم هم حضرت علي دی. ابو بکر صدیق وکنو. صدیق رښتیا ویونکی په دغه معنا یا دلته یو مشکل سته. تاسو وګورئ مسلمانانو دا دومره د اهل بیت سره خپل کفر کوي. نه خو دا د ضدیت خبره نه ده. دا خو د بیخي صحیح. والله وګسه په خدای قسم که تاسو یا د اسلام په طرف ورځي یا د اهل بیت په طرف ورځي. تاسو د خپل مذهب له يهوديانو راخیستلی کوم له هندوانو. مسلمانانو دا کوم کتاب ده؟ دا کشف الغمه في معرفه الائمه آية الله المحقق تر پایه پوری. دا نوم د دې کس دای په دې کتاب کې دوم جلد ده 304 صفحه ده. مسلمانانو وګورئ دی څه وایي. وګورئ جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب عليهم السلام الصادق. وګوره وامه ام فروه. د مور څوک ده؟ ام فروه ده. ابو بکر هو المسيح ده. بنت القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه.
دا دي ام فروه دي بلار لارا تر ابو بكر، وامها اسماء بنت عبد الرحمن بن ابي بكر، يعني دي ام فروه مور دا دي اسماء بنت عبد الرحمن لور ولدي خدي ابو بكر هو زي ترسيجي. ولذلك دي زي تغوكسه، ولذلك قال جعفر عليه السلام ولقد ولدني ابو بكر مرتين. ده باسو غورا عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق، وغورا ابو بكر الصديق نخبل كتاب مني نا امام مني. ولهذا ده بالكتاب داكم كتاب معجم الرجال الحديث، ولهذا كان الصادق عليه السلام يقول ولدني ابو بكر مرتين. خود زه هم منم چې دا غل مسعید زه هم منم ما کله ول چې صابر زوس ابو بكر صديق بس درته وخه يما وګوره داكم كتاب ده الشريف المرتضى. وقد كان يقال للصادق عليه السلام انت ابن الصديق، تدي الصديق زويه صدیق زوی خود حضرت علی زوی ده. دا څه شي ده؟ صدیق اکبر خو حضرت علی ده. دا څه شي ده؟ ودرجه ته اوس استاسو په نظر کې تاسو د محمد ابن ابوبکر سره مشکل لرئ؟ ابي بكر د حضرت فاطمه سلام الله علیها مشکل د ابوبکر سره درلوده. دی ویل چې زه حدیث لرم د حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم لخوا چې زموږ د پیامبران څخه میراث نه پاتېږي او تا خپل میراث وړه. کم یو درواغ وایي؟ دا درواغ وایي که حضرت فاطمه دغه راوشه؟ نه فاطمه رضی الله عنها دروغ وایي نه ابو بکر. ځکه ابو بکر رضی الله عنه ته امام علي رضی الله عنه صادق ویلی ده. یو دقیقه مسلمانانو غوږ سي امام علي رضی الله عنه لخلين ابو بکر درته الصديق وخیا مسي رختونی انسان وګوري دي چا لخلينا يا علي حيدر يا علي كرار وګوري الكاميرا غټه کا بابي عمر مسلمانانو دا سنن ابي داود ده. په سنن ابي داود کې تاسو راسي څوم لمبر روایت ده استاذ مدرسه پنځل سوه یویس د زړه سره راځه ما ته یو څه تحقیقي بحث وکړه. الله دې هدایت در نصیب کړي موږ تاسو ټولو ته. راځه دې زید نه به تیر سو. راځه ښه بحث دا وګوره په 1521 لمبر روایت ده. لاندې ورته وګوره څه شی ده صحیح. اوس وګوره په دې ځای کې څوک وایي قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه علي رضي الله عنه هو يرسي كلبمي لا يوسح بنا يو خبرت النبي عليه السلام واورده نو ما بقسم وركر الأغتا، فإذا حلف لي كلس بقسم واخسل صدقته أدي غبا منور تصديق وكرل. وحدثني أبو بكر کله چې به ابو بکر خبره راته وکړه نو ما به څه کول؟ وصدق ابو بکر رضی الله عنه. اوس وګوره د علي رضی اوس ته خبره خو درته واضحه کړم. اوس علي رضی الله عنه د ابو بکر د صدیق توب شهادت ورکړی ده. دا دی یوه د بخاري شریف په حدیث ته پیغمبر علیه الصلاه والسلام وایي چې ابو بکر صدیق ده. ولې ابو بکر ته صدیق وایي چې د رسول الله په ژبه باندې هغه صدیق ده. زه تا ته نر چیلنج در کوم راته وښیې چې نبي علیه السلام دې په صحیح سند سره ویلي چې علي حیدر رضی الله عنه صدیق اکبر ده. ودرش دلته سنن ابي داود تا ته مهم دی که معتبر دی که صحیح بخاري و مسلم؟ الحمد لله ما ته په بخاري کې صحیح ده، په مسلم کې، په سنن ابي داود کې، په ترمذي کې، په ابن ماجه کې چې د اهل سنت والجماعت هر حدیث په ارزه کې صحیح راته معتبر دی. خدای جل وعلا په فضل حضرت علي په صحیحین کې راغلی دی. حضرت علي وایي چې دغه راوي عمر دی دوامه خلیفه. راوي وایي د حضرت علي نظریه دا و چې هغه وخت چې ابوبکر په خلافت کښېنستله هغه قاصب و قادر و قدار و حدیث ایسته او بیا چې زر عالم کښېنستلم هغه نظر پر ما هم دغه و چې قاصب دی قدار دی خائن دی. مخ دي تور څه شي دروغ وایي. که درته راولې چې شما درته ګرځم درته واشه دا لا اول روایت ول نرش دا خو عباس رضی الله عنه هو تویل دي سکل راغله ويا امير المؤمنين اقضي بين هذا الكاذب غادر آثم. دا خو عباس رضی الله عنه تویل دي وای دي ما دي دغه خائن غادر کاذب دي دروغجن دي په مسکی راوي څوک دی؟ دوامه خلیفه دی. ها راوي دوامه خلیفه دی.
دی الله بنده زه خو د روایت له سره راوله دغه روایت راوله یو مسلمین ته اشاره کړه کوم اوس په همدغه روایت کې دا درته ثابته کړه چې علي رضی الله عنه په خدای قسم ابو بکر صادق او عمر صادق بیا په همدغه روایت کې دا څه وایي ته دغه روایت راوله په دغه صحیحین کې دی روایت راځه وګوره دې ځای ته شروع څه په خیر وایا له دغه ځکه خدا سند به پریږدو دغه مهم ځای ته براسو دې ځای ته قال خذ يا مال قال فجاء هل لك يا أمير المؤمنين ولدين زكي شروسة في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزبير وسعد قال عمر نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي هل لك في عباس وعلي دغه راوي سواي دغه صحابي سراغل علي بن عمر رضي الله عنه هو يل وي خلق عباس وعلي راغلي دي جنجالي د اجازه ورکوي سي دربار تراسي دای صورت قال نعم فأذن لهما إجازة وركرل فقال عباس أهل بيت ده يا أمير المؤمنين شاتوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقضي وقسى يقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن عباس رضي الله عنه شاتوي علي رضي الله عنه يا لا بندگانو داخو كأهل السنة اعتراض رباندي يوكريس يو أهل بيت بل أهل بيت توهين وسبكاوي كي بيا بتسكي وسوق ورا خبر دي چا په منځ کې راغلی ده یا علي او دي عباس اهل سنت سوای وای علي رضی الله عنه ده عباس رضی الله عنه تر ده نو دي تر دي وراره په منځ کې تبعني وخبر راځي تیزه خبره پروانه کوي معصوم نو اهل سنت عقیده لري سنا علي رضی الله عنه معصوم ده او نه عباس رضی الله عنه معصوم ده یو خبره یو په منځ کې راغله وس ګوره لساره بری دا ګوره ټول روایت ده دا ټول روایت ده دی الله بنده تاسو فقط چې اريد خدای جل وعلا تردا باك رحمته وقرزيقم الله بمداسر وسواكوي فقال القوم قوم تسويا أجل يا أمير المؤمنين فاقضي بينهم صحابة ورتويلس يا أمير المؤمنين دي دوالو بمسكي بيسلا وروكلا وتسوش ميراس باندي بخبل منسكي سر جنجان فقال مالك بن أوس دا بوسي رازي دي زيتا فدغ زاكي سيكال عمر ذن هو تخبر راغلا أغدي خلقه بمسكي تسور تواي عمر فقال عمر ذن هو تويل سيزدي الله بذات تاسي تقسم دركوام سيدي أغب إرادة باندي أسمانون ولا أردي زمكي أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتاسو بدي باندي خبرياس علم لري لا نورث ما تركناه صدقة النبي عليه السلام ويلي دي سموغ دي مال ميراث نبريدو سيتسمو بريكو دلغا صدقة ده قالوا نعم فدي مجلس كي سيتسمرا خلق ناسو طولو شاهدي وركسبيل كل النبي عليه السلام ده خبر كري ده الله أكبر طولو صحابه وسوغورا ثم أقبل على عباس وعلي وكسي مسلمانانو يعني السنة في كتابه اعتراض قوية دل ترى ما سر مخامخ راسه لما سر مخامخ بخبره بوسي ودي زل سر ثم أقبل عمر رضي الله مخرى وعلول على عباس وعلي عباس وعلي فقال ورتويل أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض داسو تدي الله بذات قسم دركوم سيدي غب إرادة اسمانون وزمكي طول چليگي أتعلماني ذاك دلت سيغدي تثنية دي دوار وتواي أتعلماني تاسي بوهيكي بدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنبي عليه السلام يولد لا نورث ما تركناه صدقة سنبي عليه السلام دا خبر كري زدي مال ميراث نبريك دم أنبياء سشي مبريكو دلغا صدقة دي قال نعم اي أبو بكر أو دي عمر تصدق علي رضي الله عنه كبير ايه دي الله بندا قال نعم قال شاويل عباس وعلي ويل نعم مقد النبي عليه السلام دا خبر أو ريدلي دا النبي عليه السلام دا ويل دي زدي مال ميراث نبريك دم دا روایت خو ته مذهب ټول درته دړي وړي کوي ولا څنګه حضرت علي کې منل دا چې دا حدیث ما واوریدل د پیغمبر څخه هو دا څورته وای قسم ورکوي وای تاسو په دې باندې پوه خبر یاس کنه چې ان رسول الله خبر ته وګونی سړي سره و قربانه کې دي سم اتعلماني يا عباس او يا علي رضي الله عنهما ان رسول الله قال نبي عليه السلام ویلدي لا نورث ما تركناه صدقه موږ د مال میراث نه پریدو چې څومره پریکو دغه صدقه دي قال نعم قسم ورکې دا تاسو پورته وګوري ثم اقبل على عباس وعلي ودز لسره تاسو ګوره کنه وخت کې روایت تاسو سي خطا استلی یاست د خدای خاطر وکړي قربانه کړي سم ټول روایت ګوري د اهل سنت دا دوکه در کوي دا اغاګان مو دلته وګوري عمر رضی الله عنه مخ راوړ ول چاته على عباس وعلي دي دوړوته فقال انشدكما بالله قسم ورکړل دي الله په ذات علي رضی الله عنه په دروغ قسم نخوري دي زړه سره علي رضي الله عنه په دروغ قسم نخوري کانه نه خوري څور توای
وای اتعلماني تاسو دواړه په دې باندې پوهیږئ چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه السلام ویلي لا نورث ما تركناه صدقه قال نعم بالکل نبی علیه السلام دا خبره کړې موږ ځینې اورېدلې ده. الله اکبر وقربانك بدسم بیا دلته ګوره دغه فقال عمر بن هورتويل ان الله جل وعز وجل كان خص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصه لم يخص بها احدا غيره. يعني نبي عليه السلام ته الله خاصیتونه ورکړي او چې بل چاته نه ورکړي امت نه ورکړي. اوس نبی عليه السلام د زړه سره د تا نوم خو عباس وکنه عباس جان نبی عليه السلام څو خځې کړي وي؟ یولس خځې کړي وي کنه؟ نه که یولس نو یولس نه امت ته اوس نه خځې روان دي کنه؟ نه دي روان. نه دا خاصیت و دی نبی علیه الصلاة والسلام چې دته یعنی امت ته تر څلور خځې نه دي زیاتې روا. نبی علیه الصلاة والسلام ته 9 خځې روا وي، 11 خځې کړي وي نبی علیه الصلاة والسلام. په بعضې روایاتو کې لا 12 14 راځي. لیکن دا خاصیت و عمر بن هود څه ورته وایي؟ خص رسوله الله عز وجل نبی علیه السلام ته خاص صفتونه ورکړي وو بخاصة لم يخص احدا غیره چې بل چاته دا نه ورکړي. بیا وګوره دلته عمر بن هود تا خبر ورته کوي چې ای علي ای عباسه د تاسې دواړو په یو بل باندې دغه ګمان لکه اوله سر کې چې عباس بن هود څه ورته ویل؟ اقضي فیصله وکړه بیني و بین هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. دا د عباس رضی الله عنه خبري عمر بن هود ته تکرار کړل چې ای علي ای عباسه د تاسو چې په خپل منځ کې یو ګمان وو هغه ګمان د تاسو چې په خپل منځ کې وو هغه ګمان د تاسو په خپل منځ کې غلط و. ځکه اوس وګوره څه ورته وایي؟ أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم شهد عباس وعلي بمثل ما شهد به القوم أتعلمان ذلك؟ قال نعم. بیا دلته علي رضی الله عنه عباس بن هو اقرار ورته کوي. نو وایي تاسو چې کوم ګمان و په ابو بکر یا وروسته ځان اوس وګوره څه ورته وایي؟ فقال ابو بكر قال رسول الله ما نورث ما تركناه صدقه. ابو بکر سي دا خبره کړې چې نبی عليه السلام د مال میراث نه پریږدي او هغه مال چې پریږدي هغه صدقه ده. آیا تاسو په دې باندې خبر یاست؟ علي رضی الله عنه بالکل ابو بکر په دې خبره کې صادق ده او دا ګوره قسم یې ورکړ. قال نعم چې ابو بکر په دې خبره کې صادق ده. نو وایي وګوره فرأيت ماه كاذبا آثما غادرا خائنا. د تاسو چې په خپل منځ کې کوم ګمان و دغه ګمان مو په ابو بکر مو والله يعلم ما دي قسم په الله وي انه لصادق ابو بکر صادق بار راشد تابع للحق. ولې دا تر پای پورې روایت سره نه وایي؟ تر پای خو دا د دوام خلیفه خبره ده. و ابو بکر عباس و علي ته دا قسم ورکوي چې تاسو په خپل منځ کې کوم ګمان په یو بل کول یا عباس د تاسو ګمان په علي و یا د علي د تا ګمان په عباس و دغه ګمان چې تاسو په خپل منځ کې و دا ګمان تاسو په ابو بکر هم کړی خو ابو بکر صادق و لکه څنګه چې علي رضی الله عنه ورته ویل بالکل ابو بکر قال نعم. ابو بکر په دې خبره د فدا قضیه په اوله خلافت خو ختم سونه په دوهم خلافت په دوهم ځل چې دوهم خلیفه رااله بیا پر دغه اول داسې ګمان و. نه اوس خبره دلته دا ده اوس وګورئ مسأله دلته دا ده د زړه سره په همدغه روایت کې چې لیږ له انصاف وکړو یوې خوا بلې خوا ته لاړ نه سو. ابو بکر رضی الله عنه چې کله وفات شو یو د باغ فدک مسأله نه و د زړه سره. دا د علي رضی الله عنه د باغ فدک مسأله نه ده. دا د علي رضی الله عنه او د عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام یو بله ځمکه وه له باغ فدک نه بغیر په هغې په خپل منځ کې دعوه وه جنجالي ورسره په هغې منځ کې په خپل منځ کې دعوه. دا باغ فدک مسأله نه ده د عمر رضی الله په زمانه کې. نو کله چې د دوی په خپل منځ کې په هغې ځمکه جنجال و نو په دغه وخت کې عمر رضی الله ورته ویل چې اوس راسئ ابو بکر چې کومه خبره کړې وه ای علي ته منې قسم یې ورکړی وای بالکل منم ابو بکر په دې خبره کې صادقه ده. و قربانه کړي سم دغه روایت کې د تا د الله قسم یې عباس جانه دا روایت مسلم در واخله ایواله زه په اردو کې ترجمه راغله داسې فکر پکې وکړه والله العظیم الله به هدایت در نصیب کړي. ځکه په دې روایت کې امام علي ابو بکر ته صادق انسان ویلی ده رښتونه انسان ویلی ده. عمر قسم ورکړی ده وای د تا د قسم په الله وي ای عباس او ای علي بلکې دوی دواړو ته قسم نه ده ورکړی. شاوخوا چې په دې خلافت په دربار کې څومره صحابه ناسو ټولو ته قسم ورکړی هو قسم ورته کړی چې بالکل ابو بکر دا خبره رښتونه او نبی علیه السلام دا خبره کړې موږ له نبی علیه السلام دا خبره اورېدلې. خو دغه حدیث ما په فارسي مې زیرنویس په ترجمه و ما ولوستله هلته راغلی و داس په فارسي درته ووایم هلته نوشته و چې عمر وایي قال عمر دوامه خلیفه دا قال عمر نه خبره نه شروع کېږي د زړه سره روایت کتله پاسه را شروع کړي په دغه بعضې سکرین شکاټونو باندې باور مه کوه قربانه کړي سم تاسې ته چې ټول عمر دوکه در کړې ده یا یې خطا ایستلې یاسته. ګوره ته به خپل قبر ته ځې زه د نور څه کوم والله که د ما کار له تا سره دا وي چې ته یا سني سه یا بلې خوا نه تا ته الله جل وعلا عباس جانه الله عقل در کړی الله شعور در کړی ته چې ټول عمر روایت را اخلې نو هغه روایت به ټول منې یا به ټول نه منې یا به ټول منې. کله وخت کې چې ټول راواخیستل ورته متوجه سه
د اهل سنت خپل کتاب راواخله، د اهل سنت بیا د هغه روایت ترجمه راواخله. تاسې اوس وګوره د اهل سنت اسکرین شاټ چې ته له جملې نه قال عمر دا خبره خو قال عمر نه را شروع کیږي، دا خو د عمر رضی الله عنه په خلافت کې ناس ولو، عباس رضی الله عنه، علي رضی الله عنه راغلل، صحابه ورته ویل یا امیر المؤمنین عباس رضی الله عنه راغلی ده، علي رضی الله عنه راغلی دی، د دوی په منځ کې جنجال ده، هغه غواړي چې فیصله راوکړي، صحابه ورته ویل اقضي فقضي یا امیر المؤمنین، د دې دواړو په منځ کې فیصله ور وکړه. هغه مسأله را روانه ده دا ټول روایت تر پای پورې. ابو بکر علي رضی الله عنه ته قسم ورکوي، عباس رضی الله عنه ته قسم ورکوي چې ابو بکر دا خبره کړي، آیا ابو بکر په دې خبره کې صادق و که نه؟ علي رضی الله عنه ته بالکل صادق و، نبی علیه السلام دا خبره کړې ده چې موږ د مال میراث نه پرېږدو. نو چې ته ټول روایت وګورې والله عباس جان سر به دې ورباندې خلاص، لیکن یو جز مجني را اخله. داسې مه کوه چې لکه قرآن کریم کې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، ای مؤمنانو لمانځه ته مه نږدې کېږئ. که نه یو چاته شک پیدا کېږي چې څنګه الله وایي لمانځه ته مه نږدې کېږئ، نو هغه وروسته آیات بیا پسې نه وایي چې وروسته آیات ووایه شک به دې ورک سي. وانتم سکارا، د نشي په حالت کې لمانځه ته مه نږدې کېږئ. نو قال عمر مخکې وروسته چې ته نه وایې خو نه پرې پوهېږې، خود شک درته پیدا کېږي چې ولا عمر دا نه خیر د عمر رضی الله عنه مطلب په دې دا روایت څنګه ده؟ دا روایت چې ته له سره تر پایه په والله ټول حقیقت به درته ښکاره سي. علي رضی الله عنه په دروغو قسم نه کوي، علي رضی الله عنه نه وایي چې قال نعم ابو بکر دا خبره کړې صادق او نبی علیه السلام دا خبره کړې چې موږ د مال میراث نه پرېږدو. په دې کې لږ فکر وکړئ د زړه سره، بیا به خپل ان شاء الله سره باندې خلاص. دغه حدیث چې دی په بل کتاب کې بل رقم راغلی دی، په بل کتاب کې بل رقم راغلی دی، او دا اکثر پورته سوي دی ډېر. دا داسې وي کله د اهل سنت کتابونه که تاسې وګورئ عباس جان کله وخت کې مختصر راغلی وي په یو ځای کې، فقط د شاهد دپاره یې راوړی، بیا یې حواله ورکړې په هغه اصلي کتاب کې راغلی. اوس کله کله د اهل سنت په کتابونو کې ته به داسې نه کوي په یو باب کې چې کوم روایتونه راغلي دا به ټول راټولوي. اهل سنت خو داسې نه ده چې یو روایت باب قائم کړی وي، په دې باب کې بیا 10 روایتونه 15 روایتونه راغلي، دا به را یو ځای کوي. کله چې دا یو ځای کړل بیا ته له هغه نه حکم را اخیستلی سي. نو وخت کې چې دغه باب کې دا روایت راغلی په اصلي کتاب کې هغه اصلي روایت به را اخلي چې قضیه څه شی ده. بعضې کتابونو فقط د شاهد دپاره یو خبره جن راخیستلی چې تا ته وایي چې په دې کتاب کې روایت هلته راغلی ده مکمل. ولې اهل سنت والجماعت بعضې وخت کې کتابونو اختصار راوړی وي، په بعضې وخت کې بیا په تفصیل سره راوړی ټول مکمل روایت راوړی. پوه شوې د زړه سره؟